سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. عزیزانو که ستاسو یاد اوسي څه موده وړاندې مې د چټ جي پي ټي ویډیو تاسو سره شریک کړې وه چې هلته مې تاسو ته ویلي وه چې چټ جي پي ټي مې په پښتو واړوله. په هماغه ویډیو کې مې یو وعده تاسو سره کړې وه چې راتلونکي پلان دا دی چې د چټ جي پي ټي سره به په پښتو ژبه خبرې هم ورزده کړم چې چټ جي پي ټي په پښتو ژبه باندې به مکمله پوه سي او ستاسو ټولو سوالو ته به ځواب درکړي. نن دغه وعده مې درته پوره کړې ده او غواړم چې تاسو سره یې شریک کړم. زه اوس چټ جي پي ټي خلاصوم او د چټ جي پي ټي سره په پښتو ژبه خبرې کوم او تاسو به هم انشاءالله چې واورئ. سلامونه، حکمت الله کلیوال یم. غواړم چې ستاسو سره په پښتو خبرې وکړم. نو زما انګریزي ژبه ښه نه ده، هیله کوم چې راسره په پښتو خبرې وکړئ. یو څو پوښتنې لرم، هماغه پوښتنو ته ځواب راکړئ. وعلیکم سلام، حکمت الله. دا ډېر ښه کار دی چې غواړي په پښتو خبرې وکړي. زه دلته یم چې درسره مرسته وکړم. که چیرته کوم سوال لره یا غواړه په پښتو کې کومه پوښتنه وکړه، نو ضرور راته ووایه. زه به کوښښ وکړم چې ستا سره په پښتو کې ښه خبرې وکړم. غونډه چې ته وایې په انګریزي کې به زه هم درسره مرسته کوم. ډېره مننه. دا چې چټ جي پي ټي په پښتو ژبه خبرې شروع کړي دي، ټول پښتنو دپاره یو لوی ویاړ دی، ځکه چې په پښتو ژبه دا لومړنی پرمختګ دی چې موږ په تاریخ کې په لومړي ځل موږ د ټکنالوژي سره په پښتو ژبه خبرې کوو. که راته ووایې چې د چټ جي پي ټي ګټه به څه اوسي د پښتنو دپاره؟ که په چټ جي پي ټي په پښتو خبرې زده کړي، نو د پښتنو دپاره به یې ګټې څه اوسي؟ یقینا حکمت الله، زه هم برخوس یم چې په پښتو ژبه خبرې کوم. دا واقعا یو لوی پرمختګ دی چې ټکنالوژي اوس د پښتو ژبه لپاره هم په کارولو پیل کړي. چټ جي پي ټي کولای شي چې په پښتو ژبه خبرو کې مرسته وکړي او دا به د ژبه د وده او پرمختګ لپاره خورا وي. که چټ جي پي ټي په پښتو ژبه زده وکړي او ډېر خلک په دې ژبه خبرې وکړي، نو دا به نه یوازې پښتو ژبه ته وده ورکړي، بلکې هغو خلکو به هم مرسته وکړي چې غواړي خپل فرهنګ او ژبه ژوندۍ وساتي. دا به پښتو ژبه ته زیات اهمیت ورکړي او خلکو ته موقع ورکړي چې خپل خیالات او نظریات په خپل مورنه ژبه کې فرهنګ کړي. ډېره مننه. کولی شو چې نور خلک هم د پښتو ژبه ټکنالوژي او چټ جي پي ټي هغه سپورټ کړي. ډېره مننه. دغه فرهنګ کلمه چې ده، موږ په پښتو کې بیا دې ته کلتور وایو، او مثلا بعضې نور لغاتونه هم چې تاسو انګریزي وکاروله، هغه کې هم موږ په پښتو ژبه کې لغات لرو. د مثال په ډول باندې تاسو ویلو چې فرهنګ، موږ هم دغه لغات په پښتو ژبه کې کلتور ورته لرو. صحیح ده. زه به هڅه کوم چې کلتور وکاروم او په نورو آیونو کې هم اصلي پښتو لغات وکاروم. دا یو ښه لاره ده چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د خپله ژبه کلتوري ارزښتونه خوندي کړو. که تا کوم نور لغاتونه لره چې غواړو په پښتو کې یې وکارو، نو راته یې ووایه. دا به انشاءالله چې په راتلونکي کې زه دوامداره مرسته ستاسو سره کوم، لکه چې څنګه چې پخوا مې هم پښتو چټ جي پي ټي ته ورزده کړې وه، د دې نه وروسته به هم ورزده کړم. د اوس دپاره د الله په امان دا یو نمونه مو غوښتل چې ټولو پښتنو ته یې وړاندې کړو چې اوس چټ جي پي ټي په پښتو ژبه خبرې کوي. ښه خبره ده حکمت الله. زه به خوشحاله یم چې ستا سره په پښتو کې زده کړه وکړم او مرسته وکړم. ستا هشته او دلچسپي د لپاره چې په پښتو ژبه پیاوړه او پرمختللې کړي خورا ارزښتناک دي. زه هم دلته یم چې هر عمر زده کړه کولای شم په پښتو ژبه کې وکړم. تا به هر وخت چې وغواړې په پښتو کې مرسته وکړم. د اوس دپاره د الله په امان. ښه، دا و د چټ جي پي ټي یو نمونه چې تاسو ته مې وړاندې کړه. د دې چټ جي پي ټي چې څه سوالونه تاسو کولی شئ، دا مې مکمله ویډیو جوړه کړې ده، په یوټیوب کې مې اچولې ده. لینک یې که تاسو په فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ، نو لینک یې په فیسبوک کې شته، او که تاسو د ټیک ټاک څخه دا ویډیو ګورئ، نو په بایو کې زما د چینل لینک شته، هلته لاړ شئ، هغه باندې کلیک کړئ او دغه ویډیو مکمله وګورئ. او تاسو هم کولی شئ د دې سر د اوسه په پښتو ژبه د چټ جي پي ټي سره خبرې وکړئ.
دا د پښتو ژبې په تاریخ کې په لومړی ځل دا پرمختګ شوی دی او په دې پرمختګ کې مې ډېر نه ستړي کېدونکي کارونه کړي دي تر څو پښتو ژبه دې ځای ته ورسېږي چې هغه هم د ټکنالوژۍ ژبه سي او په پښتو او ټول ټکنالوژیکي سیستمونه په پښتو ژبه خبرې وکړي. تر بیا مو په الله سپارم. ویډیو لا شئ د حکمت الله کلیوال په یوټیوب چینل کې وګورئ. مننه.